سلامونه دوستانو دا چې د تېرې د راهیسې علي نابزوبۍ ته د خیریدلو لپاره قانون بدل شوی دی. د اړوند مختلف قسم پوښتنې راځي، نو نننۍ ویډیو کې هغه غواړم درته جوابوم. د دې ویډیو لیدل خورا چا لپاره ضروري دي کوم چې اوسني وختونو کې علي نابزوبۍ ته د نورو اماراتو څخه داخليږي یا علي نابزوبۍ کې دي خو نورو امارات یا مطلب دوبۍ شارجه یا نورو اماراتو ته ځي خو بیا واپس علي نابزوبۍ ته ځي. هغې لپاره هم د دې ویډیو لیدل ضروري دي. نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. ښه، د هر څه نه مخکې تاسو خپل الحسن وګورئ. که چیرې مو الحسن سټیټس دقه قسم ګرین یا شین و، نو تاسو په اوسني وختونو کې بغیر د پی سی آر ټیسټ کولو څخه علي نابزوبۍ ته داخلي دی شي. خو که چیرې دغه سټیټس ګری یا خړ و او د نور دوه شنه و، بیا هم تاسو نشئ کولی چې په همدغه سټیټس باندې علي نابزوبۍ ته داخل شئ. ګورئ، په اوسني وختونو کې په الحسن کې 3 قسمه سټیټس دي. اول چې د علي نابزوبۍ لپاره دی، دویم چې د ایکسپو لپاره دی، او دریم چې د سفر کولو لپاره دی. نو تاسو ته مهم څه دي؟ دا اول یو. زموږ زیات ملګري دی کې ګډوډېږي، وایي زما الحسن خو شین دی، ماته ولې اجازه نه راکوي. خال دی چې دی د ایکسپو والا سټیټس ګوري، نو دې ته خیال کوئ. بل ځینې ملګري پوښتنه کوي ویل چې مونږ چې کله علي نابزوبۍ ته داخل شو هلته بیا د نورو ټیسټونو کول ضرورت شته او که نه، لکه څنګه چې پخوا و. نه دوستانو، پخوا قانون پخوا و، خو اوس قانون دا دی که چیرې تاسو ته علي نابزوبۍ ته د داخلېدلو اجازه درکړی شوه، نور بیا هلته د ټیسټونو کولو ضرورت نشته. ځینې ملګري وایي چې مونږ پی سی آر ټیسټ وکړو خو نتیجه یې الحسن ته نه راځي. ګورئ دوستانو، الحسن ته نتیجه لږ وخت اخلي، هغې لپاره به انتظار کوئ. که چیرې وخت زیات تیر شوی نو بیا کم ځای کې چې تاسو پی سی آر ټیسټ کړی دی هلته ټلیفون پسې وکړئ یا ورشئ ورته وایئ چې زما د ټیسټ نتیجه په الحسن کې اپډیټ کوي، نو دوی به درته اپډیټ کړي. بل هغه ملګري چې دوی 2 ډوزه واکسین کړي دي او 6 میاشتو څخه زیات وخت تیر شوی دی او دوی تر څو پورې بوسټر ډوز ونه لګوي، نو دوی ته الحسن نه ګرین کیږي. اول د بوسټر ډوز ولګوي، بیا هم که داسې وخت کې کم چا ضرورت شو چې علي نابزوبۍ ته لاړ شي، بیا د پی سی آر ټیسټ وکړي. کله چې پی سی آر ټیسټ نتیجه ورته راغله، بیا کولی شي چې دوی علي نابزوبۍ ته داخل شي. مطلب دا په ساده الفاظو به درته ووایم، که الحسن شین و دغه قسم کم چې سکرین باندې ښکاري، شاید آینده کې اپډیټ هم شي، خو د قسم شین کوو بیا کولی شي چې علي نابزوبۍ ته داخل شي. خو که کم چې الحسن ګری یا خړ و، په داسې صورت کې به تاسو لازمي پی سی آر ټیسټ کوئ. کله چې نتیجه درته راغله بیا به علي نابزوبۍ ته داخلېږئ، خو نتیجه باندې باید 96 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی. بله دا چې الحسن کې ګرین سټیټس تر 14 ورځو پورې او 14 ورځې پس بیرته ګری یا خړ ته اوړي، نو بیا هم تاسو پی سی آر ټیسټ کوئ تر څو ستاسو الحسن بیرته ګرین ته واوړي. بل هغه ملګري چې نوي د وطن څخه اماراتو ته راځي، دوی ته هم سیم همدغه قانون دی. که الحسن شین و، نو کولی شي چې علي نابزوبۍ ته داخل شي، خو دا مونږ ته پته ده چې نوی د وطن څخه راځي د الحسن به نه وي شین. خو که چیرې دته پی سی آر ټیسټ نتیجه راغله، مطلب کوم چې ایرپورټ کې ترې کېږي، که هغې نتیجه راغله بیا کولی شي چې د علي نابزوبۍ ته داخل شي. نور علي نابزوبۍ کې نه د کرانتین ضرورت شته فلحال، او نه په نورو اماراتو کې د نوي کسانو لپاره کوم چې وطن نه راځي هغوی لپاره تر اوسه پورې کرانتین ضرورت نشته. بل هغه ملګري چې دوی وطن کې واکسین کړي دي، که چیرې دوی وطن کې واکسینو لپاره رجسټریشن کړی و، نو سمه ده که یې کړی نه و، نو اوس هم دوی په داخل د اماراتو کې دې لپاره رجسټریشن کوی شي. نږدې ټایپینګ سنټر ته دې ورشي، خو 500 درهم یا 40 درهم څخه زیاتې پیسې پې ورنه کوي. تېره ورځ راته یو چا ویل ولې ما نه 2500 درهم غوښتل، ما ته چې دا خو ډېره نامناسبه خبره ده. ګورئ خیال مو وي زیات فیس پې ورنه کوي. کله چې تاسو هغې لپاره رجسټریشن وکړو، هماغه واکسین چې مو وطن کې کړی دی هغه به تاسو الحسن کې راشي. نور د الحسن اپلیکیشن باره کې ما تېرې 2 ویډیوګانې جوړې کړي دي، کوم چې په تفصیل سره مې هم د اپلیکیشن باره کې معلومات درکړي دي. که بیا هم تاسو را کومه پوښتنه پیدا شوه، هغه ویډیوګانې وګورئ. که هغې باوجود هم ستاسو پوښتنه حل نه شوه، نو دې شمېرې ته ټلیفون وکړئ. سمه ده، د سکرین څه درته ښکاري 819 دې ته ټلیفون وکړئ. نور نو الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوې وي. د داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ تر څو زه په خبر کړم. په اخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.